حمزه خان شینواری د چا چې نن تلین منځلې کیږي د حمزه بابا خدمات حواله سره زموږ همکار خلیل جبران موږ ته دا ریپورټ رالیږلی دی. چې خپل غزل د چا نه واورم حمزه وایم چې چا داسې وینا کړې ده. بابای غزل امیر حمزه خان شینواری په کال 1909 کې د بازمیر خان کرسترګي وغړولې. په کال 1914 کې د لوړګي په پرایمري سکول کې داخل کړی شو، خو ولې د سکول سره د زړه نه لګېدو له کبله به اکثر غیرحاضر و، د کوم له وجې چې به د استاد لخوا سخته سزا هم ملاوېده، چې وروسته بیا د سکول څخه خارج کړی شو. په کال 1918 کې د اسلامیه کالجیټ په دریم ټولګي کې داخل کړی شو. د 5م جماعت رسیدو سره امیر حمزه خان شینواری په اردو ژبه کې شاعري شروع کړه. دلته یې هم د ښوونځي سره زړه نه لګېدو، ولی بیا هم تر 10م جماعت پورې د تعلیم دغه سلسله جاری وساتله. لکه چې یو ځای وایي چې ما ته شپېلۍ د اسرافیل یادوي، زه چې ټلی د مدرسې اورم. د ښوونځي پرېښودو نه پس په 1940 کې د تورخم پاسپورت، په 1926 کې د ریلوې محکمې او 2 کاله پس بمبئی ته لاړو. د واپس راتګ سره سم له د دویم واده وشو، کوم ته چې بابا د مینې واده ویلو. بابا د رباب غږولو نه علاوه د شطرنج یو ښه لوبغاړی و. په کال 1910 کې ورته په لاهور کې په یو خاموشه فلم کې کردار ملو شو. په دغه کال چې کلی ته واپس شو نو پلار یې وفات شوی و، د کوم د دعا دپاره چې سید عبدالستار باچا له دوی حجرې ته راغلی و. هم دغه وجه وه چې په 1921 کې بابا له دوی په لاس باقاعده بیت وکړو، چې ورسره بابا له خپل مرشد عبدالستار باچا په وینا خپل شاعري په پښتو ژبه کې شروع کړه. د کوم اولنی شعر چې بابا په 1923 کې ویلی څه داسې دی: ریږدي د مستۍ نه ساغر وجد پیمانه کوي، و ساقي ګلرخ چې دوی ته مستانه کوي. همدغه ورځې وي چې د بابا د ځوانۍ بلبل په موج مستۍ راغلی و او د مینې او د شوق انګازي تر لرې لرې په خورېدو شروع شوې وي. په کال 1915 کې د آل انډیا ریډیو پیښور څانګې دپاره اولنۍ ډرامه زمیدار ولیکله. په 1928 کې د عبدالکریم په مرسته رڼا نومې رساله وایسته. کال 1940 کې د نمکمنډۍ په یو باغ کې د بزم رحمان د سوري لاندې ترایزه مشاعره د کاظم خان شیدا په دغه مصره چې سیامار په نظر نه راځي ماښام دی. بابا د دغه مصري په جواب کې خپل غزل څه داسې تیار کړی چې د دعوت یې رکیب کړی انتظام دی، خدای دې خیر کړي نوی رنګ د انتقام دی، او تور سترګې دې زما زړه ته په ځیر دي، بیا حبشو په کعبه تړلی لام دی. له دغو شعرونو اوریدل وو چې د پښتو ستر شاعر او ادیب ښاغلي سمندر خان سمندر بابا ته د غزل بادشاه خطاب ورکړو، کوم چې نن مونږ او تاسې د بابای غزل امیر حمزه خان شینواری په نامه یادو. د کیمرامین عمر شینواری سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډی کوتل. د خیبر پښتون